اخرنی خبر ما تاسو ته دا بیانوله چې په منځ کې حرکت دا په څلور قسمه دی. یو هغه حرکت دی چې هغه حرام دی، یعنی دومره ډېر حرکتونه کول او حرکت کول چې انسان پې د منځه نه وځي، او که څوک یې د بهر نه ویني نو هغه به پې دا ګمان ونه کړي چې دی په منځه کې دی. دا قسمه حرکت دا په منځه کې حرام دی، بې ضرورته حرکت او ډېر انسان پې د منځه نه وځي. دویم قسم حرکت هغه مکروه دی، مونځ پې نه فاسدېږي خو دومره ده چې کول نه دي پکار، او هغه بې ضرورته معمولي حرکت کول، لکه انسان په منځه کې لګی ټوپۍ برابروي، کله بل څه برابروي، کله بل څه کې ګوتې وهي، معمولي حرکت بغیر ضرورته دا مکروه دی خو مونځ پې نه ماتېږي. دریم قسم حرکت هغه دی چې هغه مباح دی، جایز دی. داسې حرکت لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه ماشومه په منځه کې اوچته کړې وه، نو دا قسمه حرکت دې ته مباح ویلی کېږي، جایز ورته ویلی کېږي. او څلورم قسم حرکت مشروع دی، شریعت وایي چې دا حرکت به کې، او هغه حرکت دی چې هغه د منځه دپاره وي. لکه اوس ته په منځه کې ولاړې او خوا کې ستا نه یو کس د منځه نه ووتو، نو ته به د هغه دا ځای ډک کړې، په صف کې به اخوا شي، یا د وروستني صف نه به رامخکې شي. دا حرکت د منځه دپاره دی، نو دا خو مشروع دی، شریعت ویلي. او دا خبره جهل دی زمونږ د خلکو، او جهالت دی چې په منځه کې به ولاړې، خوا کې کس به د صف نه وځي، یا صف کې به ځای خالي، خو د قسم خوړلی چې زه خوځېږم نه. موبایل به ورته کړنګېږي، سندرې به د الله په کور کې لګېدلي، د ده مونځ پې هم تباه شي، او کم غریبانان چې خوشا کې د هغوی مونځونه پې هم خراب شي. خو د ځان نه غټ تقوادار جوړ کلی په دیزې کې بیا ووایي نه موبایل له ګوتې وړه منځه کې دا به څنګه کوو. زه دا وایم چې ته دومره د ځان نه دې پرهېزګاره جوړ کړی د موبایل د اول نه ولې سایلنټ نه ساتي، او په دې موبایل چې دا سندره لګولې ده او داسې اواز دې پې لګولی چې هغه د ګانو سندرو سره برابر دی، نو دغه ځای کې ستا تقوا چې شوه، دغه ځای کې ته ولې دا سوچ نه کړي چې ایله صرف ایله بیله په منځه کې ورته دا سوچ راغی، خپل منځ هم خراب کړي او د نورو هغه هم خراب کړي. دا قسمه حرکت د مونځ نه فاسدوي، انسان موبایل بند کړي. یا داسې حرکت دا هم جایز دی چې انسان مثال کې ضرورت ورته راشي، خولې ته بلغم راشي، یا یخنۍ وهلی او د پوزې صفایي ورته ضرورت وي، نو داسې ټیم کې که څه کپړه راوالي، ټیشو راوالي او لاړې پکې ټوکي یا د پوزې صفایي وکړي، نو دې کې څه حرج نشتی، دې سره مونځ نه فاسدېږي. د منځه په مسایلو باندې ځان ښه پوهه کوي، ځکه چې دا هغه مسایل دي چې په ورځ کې یو پیر نه بار بار موته ته راپېښېږي. نو دا مسله یې زده کول پکار دي چې کوم کار په منځه کې روا دی او کوم ناروا دی. چې کله تا ته پته ولګېده چې دا کار په منځه کې روا دی، دا ناروا دی، نو مونځ به په ارام کولی شي، په سکون او په اطمینان سره، ځکه چې تاسو سره به علم وي، رڼا به وي د دین. او چې کله د جهل په تیارو کې پروت وي، نو بیا به په منځه کې دیم سکون او اطمینان نه وي، ځکه چې په هر کار کې به ته په شک کې چې دا به ما صحیح کړی او که دا به ما غلط کړی. اولنی حدیث
په دې درس کې اخرنی حدیث کې تاسو ته یادي موږ هغه بیان کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپله نوسۍ امامه د ځان سره په منځه کې په غېږ کېنولې وه او د هغې تفصیل هلته په خپل ځای کې شوی د هغې نه بعد ماشوم لرې کړی د هغې نه بعد بیا اولنی حدیث پر درس کې دا دی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع پتاسو کی چی چاہتا اگرمی راشی نو سمر چی دے دا اگرمی پٹولی شی پٹتی کی فإن الشیطان يدخل شیطان دا با دی خلقی ننوزی رواہ مسلم دا حدیث من مسلم رحم اللہ روڑے وفي رواية البخاري او دا امام بخاري پر روایت کی دیسی دی عن ابي هريرة رضي الله عنه ابو هريرة وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا اذا تثاءب احدكم في الصلاة پتاسو کی چکل او سڑے پا منزکی ولاڑی او پا منزکی تا گرمی راشی فلیکظم ما استطاع نو دا گرمی چی دے سمر بندولی شنو بندی کی ولا يقلها اخلدی دیسی نکولوی چی هاو کی فإنما ذلكم من الشیطان زکی چی دا شیطان دا طرف نی یضحکو منه دی چی کل دا کارو کی نو شیطان پوری خائن تی دا حدیثی دی باب کی دا دی دا پر روڑو دا دوری وایتونا دا دین دا مسئلتا تا بیانی چی پا منزکی دیسی حرکت کول چی انسان پی اگرمی بندی نو دا سری جائز دی اگرمی دا بندولو طریقه خدا دا چی انسان خلق ولاو نکی دویم طریقه دا دا که زور پی دیری و اگرمی کئی نو خلیت دی لاس ونیسی یا سا کپڑی دی خلیت ونیسی خو خلدی دیسی نوازی چی خلق ولاو کیو نو دا غی دوا وجی دی چی خلق نکو ولاو یوا وی شیطان پی دی خلقی ننوزی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کم خبرو کی اگه کی شک نشتی شیطان ننوزی پا دی خلقی دلیل لے پا دی بانی چی انسان سرا شیطان پا دی طریقه بندی ملگره که دیشی چی داغه بدن تا ننوزی او پا دی کرد پا خلقو بندیم دی کم چی داوی دا پیریانو حقیقت نشتی و پیریان دا انسان جسم تا نشی ننواتی صحیح خبر داده چی پیریان دا انسان جسم تا دا اللہ پا ایذن سر ننواتیشی و دا اللہ پا ایذن سر آغت نقصانو مرسولیشی او دی مسئلی تفصیل دا زین دے او مای پا نور زینو کی تفصیل خکڑے نو پا حقیقی معنو سر منگ دا منو چی شیطان دا انسان خلیتا ننوزی بل داوی چی کل دے دا خلی سی واضح کی نو شیطان ور پوری خان دی او دا گرمی که تاسو سوچ کردی دا ای دا شیطان دا طرف نا چی کل انسان پا منزه ودری بس دا گرمی با شروع شی قرآن تلاوت شروع کی بس دا گرمی برازی درس تکینی پا دا بندی دا گرمی دا سستی دا لاس رازی پا انسان بند او دی درس تا بناسی دا خلا با واضح کئی خود دی درس نے بار تا او بس او دا سحر پوری پا او مارکٹ کی گرزوا دی روغرمٹی دا سحر پوری پا باغچه کی گرزوا چکری والا ورکوا دا خروغرمٹی خوچی درس لرائشی بیا با دا سٹ تاوی را تاوی یا گرمی بدل ورشی خوب والا ورشی دا شیطان دا طرف نی بل دا خلدی سوا زول منظرم دا انسان خنخ کاری کنه اینو جرا خلوازکی ابی پا منزکی تا اللہ تا ولاری دا اینو دومر بیعدبی چی کل دا مالدار سر صرف ناسی کنه دا مالدار سر او دا مشر سر ناسی او دا کمپنی دا مشر سر ناسی نبیچ دے اگرمی ولرائشی نو خک کوشش کی چی بنی کی او چې الله ته ولاړې بس داسې ولاړې دا خوله به اسمان ته نیولې واضح کړي یو نیم بې ادبه په منځ کې به ډرقي اچوي دا خولې نه اکثر بینوم راشي چې هغه په دې خواوشا کسانو باندې ولګي دا ټول هغه کارونه دي
چې په منځ کې ناروا دي دا ټول کم کارونه یي په منځ کې ناروا کارونه یي نه دي پکار داسې ادب یې زده کول پکار دي یو سړی بیمار دی په مخه ورته ډرقي راځي دا جدا مسله ده د هغې دپاره جدا حل به ګورو یو سړی قصدن عمدن خصوصا دا به تاسو ملاحظه کړي په دې روژه کې سهار منزله چې راشي پېشمنۍ دومره کړی چې د ساه اخیستو ځای پکې نه پرېښود ماښام منزله چې راشي بېتروله چې راشي دومره خوړلي چې ودرېدی نه شي ولې بیا په داسې امام پسې ګرځي چې هغه لمونځ لنډ کوي ولې په داسې امام پسې ګرځي خو دې دپاره هلته په خېټه بوجي په خېټه بوجي او دی ودرېدی نه شي چې ودرېدی نه شي نو بیا په داسې امام پسې ګرځي لکه څنګه چې زمونږ هغه مولیانې هغوی ورته زر زر په 10 منټه کې 6 رکعته تراویح کوي او خوشحالې خو که لږ دې پې مونځ اوږد کړو نو بیا په ده باندې تکلیف دی ځکه چې خوراک یې دومره کړی دی چې ودرېدی نه شي الغرض مؤلف رحمه الله د حدیثونه په دې باب کې دلته دې دپاره راوړي دي وایي چې مانځه کې کله هم تا ته ګرمۍ راشي نو د هغې د بندولو به کوشش کوې او که چېرته نه بندېږي نو بیا ورته لاس ونیسه کپړه خولې ته ونیسه خو دا طریقه چې ته خوله وازې کړې او ها نو دا منظر مران دی او شیطان د پورې هم خاندي او شیطان د خولې ته ننوځي د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان عفریتا من الجن تفلت البارحه ليقطع علي صلاتي وی دا شپه بارحه هغه شپې ته چې کومه نږدې تېرې شي وی دا شپه په پیریانو کې یو پیری راخلاص شو او راغی په ما پسې دا کوشش یې کوو چې په ما باندې د مونځ خراب کړي زما د خشوع خرابه کړي او زما د مونځ مات کړي په ما باندې فامکنني الله منه الله پې زه قادر کړمه الله پې زه زورور کړمه فأخذته ما راوني فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم وما دا پیری راونی او غختمی چې د جومات په دې ستنو کې په یوې ستنې پورې وتړمه چې تاسو ټول دا پیری وینئ فذكرت دعوة أخي سليمان نو ما د خپل رور سلیمان علیه السلام هغه دعا را یاده کړه رب هب لي ملکا چې ای الله ماله داسې بادشاهي راکه لا ينبغي لأحد من بعدي چې زما نه بعد د چا سره نه وي فرددته خاسئا نو یې ما ذلیله پرېښودو متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی دې حدیث کې ډېرې مسلې دي یوه مسله دا شوه چې د شیطان کوشش کو چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا مونځ کی خراب کی نو دلته که څوک دا سوال وکړي چې معلومه او واضحه او مشهوره خبره خو دا ده چې د هر انسان سره یو پیری یو شیطان شته خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم شیطان او پیری و نو هغه مسلمان شوی نو بیا څنګه دې پیري دا حرکت وکړو نو جواب د هغې دا دی چې دا هغه پیری نه دا بل دی خاص د منځه د ورانولو دپاره دا جدا قسمه شیطانان دي چې د دوی دا کوششي چې مونځ خراب شي دغه شان په اودس کې بیا نور دي انسان ته وسوسې ورچوي تاسو خیال کړی که نه سړی په منځه کې ولاړي کله وایي چې دا 2 رکعت دی که 3 دی کله دا چې قرت ته پکې کړی دی او که نه او سوچونه به دې بل ځای ته بوځي بل ځای ته کوشش ټول دغه یي چې په تا باندې دا مونځ کې دا خراب کړي تر دې چې یو حدیث کې دا هم راځي چې په دغه ټیم کې بیا د شیطان
د انسان په دې کوناټو پورې لوبې کوي نو چې دته داسې څه چې دته دا محسوسه شي او دی په دې شک کې شي چې یاره ما نه که څه څه تلي دي ما نه که څه هوا خارجه شوه زما که څه اودس مات شو په دې شک کې ورشي چې دا مونځ پې څه کړي دا مونځ پې خراب کړي دې ځای کې دا شیطان هم دې دپاره راغلی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونیو یو بله واقعه او یو هم دا واقعه ده لکه بل حدیث روان دی پای کې ښه واضح دي چې صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو د لاسې داسې مخکې کړو بیا هغوی تپوس وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته را قصه بیان کړه وایي ما دا غوښته چې دې جومات کې وتړم نو ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې په جومات کې قیدي تړل څه دي جایز دي او سیرت کې او نور حدیثونه موږ څه تېر شوي دي بعض مواقع داسې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیدیان کوم ځای کې تړلي هغه په جومات کې تړلي نو په جومات کې قیدي تړل د جایز دي خو ما بیا پرېښود ولې مې پرېښودو وایي د سلیمان علیه السلام هغه دعا راته رایاده شوه چې الله ماله داسې باچایي راکړه چې د چا سره بیا نه وي نو په پیریانو کې تصرف کول او پیریان خپل تابع کول د چا خاصیت و د سلیمان علیه السلام نو یې ما پرېښود خو دلته یو اشکال زړه ته راځي او هغه دا چې د سلیمان علیه السلام خاصیتونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه پیری ونیو بیا خو دا خاصیت د ده سره مو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مو که نه تاسو وایئ بیا خو دا خبر په سلیمان علیه السلام پورې خاص نه شو چې پیری ونیو او تړوي نو بیا خو دا خبره ختمه شو بیا خو خبره عامه شو دی جواب کیدی شي چې دا خو یو واقع ده او بل راویني و بس نور پیریان داسې تابع کېده چې خدمت کوي د انسان او سلیمان علیه السلام له به یې سامانونه راوړو او هغه به یې ګرځو او ډېر خدمتونه به یې کول د دریاب نه به یې وله کاڼي راویستو داسې نور سامانونه به یې وله جوړول هغه شان خو نه ده که نه هغه خاصیت صرف د چا دی هغه د سلیمان علیه السلام دی دې ځای کې دا مسله قرآن کې خو الله دا خبره کړې ده چې تاسو پیریان نشئ لیدی پیریان منګه ویني او منګه نشي لیدی په خپل اصلي شکل کې ای سره به دا قید لګي چې منګه پیریان نشي لیدی په اصلي شکل کې خو کو پیریان چېرته شکل بدل کړي نو بیا لیدی کېږي داسې هم کېږي چې پیری راشي تاله د مار په شکل کې د سپي په شکل کې د ماشوم په شکل کې د انسان بل شکل کې نو بیا د پیری لیدی کېږي هر چې پیری په اصلي شکل کې نو په اصلي شکل کې نه لیدی کېږي او دا د ویډیوګانو کې چې د پیریانو دا شکل جوړ شوی زموږ په ذهن کې هغه شکل د وړوکوالي نه پروت دی په کتابونو کې هم جوړ کړی او ماشومانان چې دا کوم کارټونان ګوري په دې کې هم جوړ کړی بس داسې اوږده اوږده لاسونه یي اوږدې اوږدې خپې چې دا پیری به څنګه وي دا به هم دقه شیان وي خو داسې هغوی یو شکل جوړ کړی دی پیری چا لیدلی دوی ته څه پته ده چې پیری په دې شکل کې دی چې دغه اوږده اوږده لاسونه یي اوږدې اوږدې خپې خو داسې یو وهمي شکل دی او بیا ډېر زموږ مخې ته راوړېدلی دی په کتابونو کې چې هم ماشومانو ته کومې قصې لیکلي په هغې کې هم دا شکل جوړ کړی په کارټونانو کې هم دا شکل بلکې چې کوم ویډیوګانې او ډرامې او فلمونه د ډمان جوړوي نو په هغې کې هم پیري له دقه شان شکل ورکوي نو دا شکل د پیري دا نه دی دا خو هسې چېرته چا سوچ کړی دی او بس پیري له دې شکل ورکړی چې وایي پیری به داسې بس هغه بیا مشهور شوی ده بس زموږ ذهن کې هم دغه نقشه پرته ده چې کله د پیري نوم واخیستی شي زموږ ذهن کې هغه پیری راځي او پیری به داسې ګوره ځکه دا یو فایده ته ذکر کړم مخې ته راله
په دې پیغمبرانو باندې چې دا کوم فلمونه جوړېږي او په صحابه کرامو باندې چې دا کوم فلمونه او ډرامې جوړېږي دې ته کتل ناروا دي د ډېرو اسبابو د لاسه چې ما په بل ځای کې د دې تفصیل کړی او زما په یو درس هم شي تاسو به اورېدلی یوه وجه دا ده ګوره د دې ویډیوګانو او د دې ډرامو د کتو د جوړولو د حرمت یوه وجه دا ده چې بیا به ستا په ذهن کې دقه شکل کینی چې کله م بیا ته لکه اوس مثال کې بلال رضی الله عنه من کتلی دي هغه فلمونه او ډرامې د دې دپاره چې خلکو ته بیان کړو چې دې کې څه وضاحت دی او د یو داعي انسان دپاره او د یو عالم دپاره کله نه کله داسې څه ته کته روا شي چې هغه عوامو ته نه وي روا لکه د جادوګر خواله تله په دې نیت باندې چې زه ترې معلومات وکړم او د دا حقیقت ښکاره کړم دا د عالم دپاره جایز دی خو د عامي دپاره نه دی جایز نو هغې کې د بلال رضی الله عنه شکل یې څنګه ورکړی یو تور سړی پیدا کړی او د افسوس خبره دا ده چې دا ډمان دي دوی سندرې وایي دوی فلمونه جوړوي دوی زیناګانې کوي دوی نشې تماشې کوي دلته د بلال رضی الله شکل ولا ورکړی کله چې ته د تور سړی وینې د بلال رضی الله په شکل کې بیا چې کله تذکره د بلال رضی الله عنه راځي نو ستا ذهن ته به کوم تصویر راځي کوم چې تا کتلی و یوسف علیه السلام هغه باندې یو فلم چلیږي مشهور یو ډمې راوستی دی وختي تورې ورته ګیره لګولې ده او برېت ورته لګولي وختي تور کوم ځای کې دا ډم او کوم ځای کې ګوره دې ګستاخۍ ته د هغو خو پیسې ګټل مقصد دي که نو دې پیري د وهمي یو شکل جوړ شوی دی زموږ ذهن کې هغه که پیري تذکره راشي وایي د پیری به دي شي نو پیری په اصلي شکل کې منګه نشو لیدی او پیریان منګه یې نه دلته بله فایده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې فذکرت دعوة اخی سلیمان ما خپل رور سلیمان علیه السلام را یاد کو دې نه ثابته شو چې پیغمبران رونه دي ټول ځکه حدیث کې راځي وي منګه رونه یو پلارم یو دی او میندې م څه دي جدا دي مطلب دا دی چې اصل دین د ټولو پیغمبرانو هغه څه دی یو دی ها احکاماتو کې څه نه څه فرق هغه شتي د هر امت دپاره دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې میندې م جدا دي خو اصل دعوت او دین او توحید او عقیده هغه د ټولو څه ده هغه یوه ده ښه که زه تاسو نه دا سوال وکړم چې د مؤلف رحمه الله دا حدیث دلته ولې راوړی دې نه څه ثابتوي څنګه داسې قسمه حرکت په منځ کې څه دی جایز دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ور مخکې کو پیری پکې راولي نو دا حرکت په منځ کې جایز دی د هغې نه بعد حدیث راوړی وعن سهل بن سعد رضی الله عنه سهل بن سعد وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء وفي رواية قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کله امام خطا شي په منځ کې او ته له فتح ورکې نو څه به وي سبحان الله التسبيح للرجال سړي به سبحان الله وي او ښځې به څه وي ښځې به لاس پړقوي التصفيق للنساء ښځې به لاس پړقوي او سړی به سبحان الله وي د ښځې دپاره لاس پړقول په دې دي چې د ښځې اواز راوچت نه شي د نارینهو طرف ته نو دې دپاره هغوی ته تاسو به لاس پړقوئ تصفیق د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دا تصفیق به په څه طریقه کوي دا لاس به په څه طریقه پړقوي چا ویلي دي چې د ښی لاس دا ورغوی دا به د ګس لاس د شاله راواچي او چا ویلي چې د ښی لاس د دوه ګوتې به د ګس لاس د ورغوي له راواچي او چا څه ویلي او چا څه ویلي خو صحیح طریقه دا ده چې دا حدیث عام دی
په هره طریقه چې لاس پړقی خو مقصد دا دی چې فتح ورکړي او نارینهو دپاره دا نشته تصفیق دا د ښځو دپاره لاس پړقول د نارینهو دپاره سبحان الله ویل دي او دا هم زمونږ په جهل باندې دلیل دی چې کله په منځه کې خطا شو او شاته پسې پښتانه ولاړو نو بیا د الله وبخه چې په منځه کې خطا شو او شاته پسې پښتانه ولاړو نو بیا مزې کوه په تلاوت کې که خطا شو هغې په شرنګ هم لري چې دی په کوم ځای کې لګیا دی خو درته سره څوک وایي نه چې ته په منځه کې خطا شو تلاوت کې اوس کې دغه لنډو صورتونو کې دې څوک راګیر کړي نه جدا مسله ده خو هم دومره اهتمام نه ورکوي زه خطا شو لنډي صورتونو ته هم اکثر نه یاد زه ګورې حقایق ویم او په دې کې څوک خفه کېږي نو الله دې خوشحاله کړي خو دا حقیقت نو زه د تلاوت ته خو به داسې ووایو چې دی به دا عذر بیان کړي چې ما ته قرآن نه دی یاد خو که داسې خطا شوې مثال کې ته 5 رکعت ته پاسېدې یا 4 رکعت لمونځ دی او په 3 سلام ګرځې تشهد ته کېناستې نو بیا درته هم څوک څه نه وایي ښه که وایي نو څنګه به وایي بیا دا بله مشکل دی دا هغه یو یې خطا شوی د تشهد نه پاسې د تشهد کې کېنناستو بیا ورته چا وایي چې کېنه وی هغه نور ورته وایي چې پا لکه پاس نو بیا په دا په دې دغه کې پورې وځي جاښه کې چې اوس د امام ته څنګه وایو چې ته خطا شوی وی دا هغه چېرته امام خطا شوی سجده تلاوت ګوره دا عرب پوهېږي د قرآن په معنی باندې وی سجده تلاوت تی پاتې شو نو اوس سجده تلاوت چې پاتې شي دله به څنګه فتح ورکړي او سجده تلاوت څه لازم خو نه ده خو داسې واقع داسې ده نو هغه یو وایي چې ورکعو مع الراکعین رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره چې لکه د امام ته به سرایت شي هغه بل وایي چې کله هېڅ چېرې داسې نه ده فاسجد واقترب سجده ولګوه الله ته نږدې شي خو زمونږ خلکو غریبانان دا مسله ورته چا ښوولې نه ده هلته د مولیانو عادتي خطبې دي د جمعې په ورځې کوي د هغې دپاره ځان سیټ کړی پټکی به والی یو صادر به په اوږه پروت وي بل صادر یې په خپو له پاسه پروت وي او د ځان نه به غټ علامه او فهامه او څه څه به یې جوړ کړی او بس هغه یو 2-3 خطبې دي او بس دغه په مخه کوي هغې له هم څوک نه راځي ځکه چې یو بدعت یې پکې نوی راویستی د پښتو تقریر جدا دی او د عربۍ خطبه جدا دی د پښتو هغه تقریر له هم څوک نه راځي راځي وله سپین ګیري نه ځي یو څوک بیا چې اخره کې د عربۍ دا دغه شروع کړي هغې دپاره به ودرېږي هغې ته خطبه وایي بیا نو په هغې کې یو څو ټکي یاد کړي زه یو ملا د نومې نه علمه نومونه اخیستونه بیا جاښه جوړه شي کټاس بدعتي او قبر پرست صوفي ماتوریدي اشعري چې کوم اوصاف یې ټول پکې موجود دي هغه د جمعې خطبه د عربۍ ده چې کومه دا چې کله شروع کوي نو د عربۍ یو څو الفاظ یاد کړي دي دا مقدمه چې کومه ده دغه ټکی ویل کوم ان الحمد لله نحمده ونستعینو دا وایو کنه دې پسې کله نه کله علما الفاظ بدل کړي هغه یو څو الفاظ وي او څوم ګران الفاظ وایي په دې د کوم کتاب نه یاد کړي دي او په هره خطبه کې وایي ما دې ملګرو ته وي ما یې څو خطبې واورېدې نو اوله کې هم دقه الفاظ وایي سټارټ شي او کړتي وباسي ټکي غلط وایي
ما دې ملګرو ته وویل ما په دې مولوي صاحب پسې لاړ شي او ورته ووایم مولوي صاحب بېادبي دي ما پرې غوسه کېږم نو خو یو سوال کوم لږ چې غوسه کېږي به لازم ښه سوال څه دی ویې که اجازه درکړو ورته ووایم مولوي صاحب دا کوم الفاظ چې ته وایې په عربۍ کې د دې څه معنی ده که ده تا ته د دې الفاظو معنی ووایي نو چې په ما باندې څه سزا وي څه جرمانۍ ږدي زه ورته تیار یم خو دا یو کتاب کې کتلي بس وایي خلک وایي خطبه وکړه نو هغه تقریرونه څوک راځي نه چې دا مولوي صاحب پکې څه داسې مسله بیان کړي چې هغه د معاشرې سره تعلق ساتي او دا نه چې عوام نه خوښوي عوام الحمدلله داسې عالم ډېر خوښوي چې هغوی ته هره مسله بیانوي خو چې عادت کړي نه وي د دې سره اوس زه پاکستان ته تللی وم په دوره باندې کوم د عوامو د محبت چې ما د دین سره ولیدو او د هغوی شوق او جذبه په پېښور کې پروګرام وي د هغه کوهستان د غرونو را روانې بیان اورېدلو ته څه وایې نور محبت نور څه ته وایي د بیان سره د کمې کمې علاقې نه بلکې بعض ملګري به کې موږ سره میلاو شو په پروګرامونو کې افغانستان نه خاص ویزې لګولي بیان د اورېدو دپاره راغلي بعض ملګري د دوبۍ نه راغلي و ما سره میلاو شو نور شوق او محبت څه ته وایي خو مشکل دا دی چې علماو حق نه دی بیان کړی ډېرو لږو حق بیان کړی دی او په هغوی پسې بیا قسمه قسم پروپیګنډې به یې جوړې شوي دي نو زموږ د مولیانو د عوامو ته دا مسله هم نه ده بیان کړې چې په مانځه کې امام خطا شي ته به ورته سوې زه خو دلته امام یم کله خطا شم نو که عرب ولاړ وي خو ډایرکټ هغوی سبحان الله باندې شروع کړي زموږ د دې خلکو پکې زه اواز وانه اورم بالکل یو څو عربیان دي بس هغوی سبحان الله ووایي به زه پوه شم او یو پیر دویم پکې سې اورېدلي څوک الله اکبر وایي څوک الحمدلله وایي غریب خپل کوشش وکړي خو پته ورته نه چې څه ویل غواړي نو دا خبره یاده کوي چې کله امام خطا شي نو څه به کوي سبحان الله به وایي ښه او که زه درته تپوس تاسو نه وکړم چې دې ځای کې د سبحان الله ویلو څه مناسبت ده که چا جواب راکړو نو خپل قلم به وله ورکړم سبحان الله مطلب څه دی د سبحان الله څه مطلب دی الله پاک دی ستاسو له جوابونه نږدې دي خو که لږ یې څوک واضحه کړي خو دی جواب دی جواب یې دا دی چې د انسان خطا شو ګوره په انسان کې کمی شتي سبحان الله خو په الله کې کمی نشتي الله پاک دی د هر نقصان او د هر عیب نه د دې ملګري دې ملګرو جواب راکړو ته او بل هغه معاویه صاحب ستاسو دا جواب دی چې لکه الله پاک دی د دې غلطۍ نه مطلب چې لمونځ زموږ غلطي ده د الله طرف نه پکې غلطي نشي صحیح دی دا جواب دی چې سره سره نږدې و خو واضح جواب ده چې ګوره انسان دی نو څه شو خطا شو خو الله نه خطا کېږي انسان دی هیر پرې رالو خو په الله باندې هیر نه راسي زنانه به لاس پړقوي او بیا دا مسله م اختلافي دی چې د منځه نه بهر لاس پړقول څه حکم لري نارینهو دپاره او د زنانو دپاره هم نو جواب دا دی چې دا خو اختلافي مسله ده زه دغه مسلې له نظم خو احتیاط دی کې دی چې لاس پړقول د دین د ځان لرې وساتلی شي وجه دا چې دا نن سبا د دې بېدینو خلکو او د انګریزانو او د دنیا پرستو یو نښه جوړه شوې ده چې کله څوک په سټیج باندې څه خبرو کوي ټول څه کوي ټول لاس پړقوي نو دا د هغوی یو طریقه جوړه شوې ده نو موږ له پکار ده چې دې طریقې نه ځان لرې وساتو الفصل الثاني کې حدیث دی وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة موږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړو هغه په منځ کې و
قبل ان ناتي ارض الحبشه مخکې د دې نه چې موږ حبشې ته هجرت وکړو. دا حدیث ما تیر شوي درس کې مو ویلی هلته مختصر. فيرد علينا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به موږ له د سلام جواب راکوو. فلما رجعنا من ارض الحبشه کله چې موږ د حبشې د ځمکې نه راواپس شو اتيته فوجدته يصلي زه چې پسې رالم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مانځه ولاړو. فسلمت عليه ما پې سلام واچو. فلم يرد علي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماله د سلام جواب رانکو. حتى اذا قضى صلاته کله چې خپل لمونځ ختم کو نو دی ووی ان الله يحدث من امره ما يشاء. الله چې څه وغواړي هغه کوي. په دین کې څه تبدیلي راولي، یو حکم منسوخ کوي، یو کار منع کوي، یو کار جایز کوي، نو الله یې کولی شي. وان مما احدث او الله چې کوم نوی حکم بیان کړی دی هغه دا دی الا تتکلموا فی الصلاة چې په منځ کې به تاسو خبرې نه کوئ. یعنی مخکې منځ کې خبرې څه وي؟ جایز وي. فرد علی السلام وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروسته ماله د سلام جواب راکو. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. بل حدیث دی دا امام ابو داود رحمه الله راوړی خو د عبدالله بن مسعود رضی الله روایت نه نه دی. روایت د معاویه بن الحکم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې انما الصلاة لقراءة القرآن وذکر الله. په منځ کې به څه کې؟ د قرآن تلاوت کې والله برایه دی. فاذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك کله چې ته په منځ کې ولاړې نو دغه دې ستا طریقه رواه ابو داود. دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی. دې حدیث نه دا خبره ثابته کړه چې په منځ کې سلام جواب ورکول نه دی جایز. په دې طریقې سره چې ته ورته وعلیکم السلام ورحمة الله نه دی جایز. ګوره چې حبشې ته د هجرت نه مخکې دا کار څه جایز و، بیا وروسته دا کار الله منع کو. بلکې صحابه کرامو به د عامې خبرې هم کولې په منځ کې. حدیث کې راځي چې صحابه کرامو به یو بل سره ښه دوا سلام څنګه ښې دا په منځ کې به وي. خپل څه حاجت به هغه به وي. بیا الله ایت نازل کو وقوموا لله قانتین، الله ته غلي ودرېږئ. نو بیا خبرې په هغوی باندې بندې شوې. وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمر وی قلت لبلال ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما بلال رضی الله عنه توي عبد الله بن عمر وی ما بلال توي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کې و بلال رضی الله عنه سره و نو د صحابه کرام رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام واچو. وروسته بیا عبدالله بن عمر د بلال سره ملاو شو نو هغه ته پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې چا نه اورېدلي او دا ملګري راتلو سلام یې کوو. نو هغه تپوس وکړو د بلال نه چې ای بلاله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خو د خلکو سلامونه اچول خو هغه جواب څنګه ورکوو؟ قال هغه ورته ووی کان یشیر بیده هغه به په لاس باندې اشاره کوله. رواه الترمذي دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. ما تیر شوي درس کې 3 طریقې ذکر کړې وي. چاته یادې دي؟ یو په لاس سره چې داسې دا ورغوې لاندې ځمکې ته او شی اسمان ته، یو په ګوتې چوتولو سره او دریم په سر خوځولو سره. دا 3 طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي. نو که تا باندې څوک سلام واچوي چې السلام علیکم نو ته به په منځ کې نه چې وعلیکم السلام، ته به په منځ کې جواب په دغه 3 طریقو کې په یو طریقه سره ورکې. دې ځکه دا مسله د حدیث دلته دې لپاره راوړو چې دا قسمه اشاره کول په منځ کې څه دي؟ جایز دي بلکې مشروع دي. په دې سره مونځ کې څه کمی نه راځي. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه رفاعة بن رافع وصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم په شاته منځ کو فعطست نو پرنجې مې وکړو. فقلت نو موي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. دومره غټ حمد وي. کدا مسله موږ سره تیر شوي درس کې چې په منځ کې څوک پرنجې وکړي نو الحمدلله ویلی شي که نشي ویلی؟ ویلی شي. ښه جواب یې ورکولی شي؟ نشي ورکولی. معاویه بن الحکم رضی الله عنه حدیث موږ سره تیر شو چې هغه جواب ورکړو نو بیا صحابه کرامو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کو؟ منع یې کو.
چې داسې به نه وی. نو په منځه کې چې کله تا پرنجي وکړي نو الحمدلله به ویلی شي، الحمدلله به ویې. حدیث اصل کې دې دپاره راوړی چې پرنجي نه بعد الحمدلله ته ویلی شي. وی کله چې مونځ ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو وی چې من المتکلم فی الصلاه، دا چا په دې منځ کې خبرې وکړي؟ فلم يتکلم احد، هیچا جواب ورنکو. ثم قالها الثانیه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دویم پیر تپوس وکړو، بیا چا جواب ورنکو. ثم قالها الثالثه، په دریم پیر تپوس وکړو. ښه د رفاعه خو دا خبره کړې ده نو د جواب ولې نه ورکوو چې ما کړي؟ یریدو که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه کړي او ما ناروا کار کړی نو وی چې دریم پیر وی ما وی چې انا یا رسول الله ما کړي دي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې والذي نفسي بيده، په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساه ده، لقد ابتدرها 37 ملکا ايهم يصعد بها، څه د پاسه 30 ملایکو په منځ کې مقابله وه چې کم یو به دا ټکي الله ته مخکې خیجوي. دا دومره ښایسته ذکر وي چې د پاسه 30 ملایکو منځ کې مقابله شوه چې کم یو به دا ټکي الله ته مخکې خیجوي. رواه الترمذي و ابو داود و النسائي. د درېونه دا حدیث راوړی. چاته یاد دی دا؟ دا ذکر چاته یاد دی؟ دلته چا لاس چوت کوه؟ ته ووایه دغه شیان ووایه. ځه حدیث خو دومره دم ووایي. یو ټکی دی پکې سبیر کو، نور دې صحیح ووایي. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. خدي حدیث دا مسلم ثابت شوه چې منځ کې که چېرته انسان په یو ذکر باندې اواز معمولي اوچت کړي نو دې سره مونځ نه خرابېږي، ځکه چې ده د اواز اوچت کړی د هغوی واورېدو که نه، دا ذکر یې په زوره ووایي، خو دومره به هم په زور نه ورکوي چې د نور هغه مونځونه پرې خراب کړي که نه. که چېرته یو نیم ټایم کې سړی په یو ذکر باندې اواز لږ اوچت کړي نو بیا څه خبره نه. خو یو نیم سړی په منځ کې خوا او شا کسانو هغه مونځ ټول څه کړي نه به یې په ذکر پوه شي، ځکه چې په اواز خو به یې نه پوهېږي، خو هغه خوا او شا کسانو هغه مونځونه هم خراب کړي. نو کله چې مونځ په پټه او اذکار په پټه نو صحیح په پټه ویل پکار دي. که چېرته کله نه کله ذکر یو سړی په زور ووایي نو په یې کې څه حرج نشته. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه حدیث دی. التثاوب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی التثاوب فی الصلاة من الشیطان، په منځ کې اګرمې د چا د طرف نه دی؟ د شیطان د طرف نه دی. فاذا تثاءب احدکم فلیقضم ما استطاع، په تاسو کې چې کله یو سړی په منځ کې اګرمې وکړي نو چې څومره بندولی شي بندي کړي. دا مثلا موږ سره مخکې تېره شو. رواه الترمذي، د حدیث امام ترمذي راوړی دی او د امام ابن ماجه په روایت کې ورسره دا دي فلیضع یده علی فیه، د خپل لاس یې په خوله باندې کېږدي. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه، كعب بن عجرة وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه، په تاسو کې چې کله یو سړی اودس وکړي او اودس په ښایسته طریقه باندې وکړي ثم خرج عامدا الى المسجد، او بیا جومات ته لاړ شي د منځه په انتظار کې ناسي، فلا يشبكن بين اصابعه، نو دا ګوتې دې په یو بل کې نه ورکوي، فانه في الصلاه، ځکه چې دی په منځه کې دی. رواه احمد و ابو داود و ترمذي و النسائي و الدارمي، دي ټولو دا حدیث راوړی. دې حدیث دا مسله ثابته شو چې منځه کې به ګوتې په یو بل کې نه ورکوي، خو چې کوم سړی د منځه نه مخکې جومات کې منځه ته په انتظار ناسي هغه به هم دا ګوتې په ګوتو کې نه ورکوي. ولې؟ ځکه دا کوم سړی چې انتظار کې ناسي دی هم په منځه کې دی، لکه نور حدیثونه ثابته کې فانه فی الصلاه ما دام ينتظر الصلاه، دی په منځه کې دی چې څو پورې د منځه انتظار کوي نو بیا به دا ګوتې په ګوتو کې نه ورکوي. دا یو حدیث به راشي په یې کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو او د منځه نه بعد کېناستو او دا ګوتې په ګوتو کې ورکړي. اشکال لی بیا دلته
چیرې یو حدیث کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتې به ګوتو کې ورکړو دی، بلکې دی چې نه به ورکوي ګوتې به ګوتو کې. نو جواب د هغې دا دی چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه نه بعد داسې ګوتې به ګوتو کې ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثالونه بیان کړي، لکه یو حدیث کې وایي چې المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مؤمن د مؤمن د پاره د دیوال په شان دی، یو بل کړه کړي وشبک بین اصابعه، او د ګوتې په یو بل کې ورکړي. خو هغه د منځه نه علاوه په دې کې یو مسله به ته ذکر کړم، د ډېرو ته پام نشته. زمونږ د ډېر خلک چې د جمعې خطبې ته ناسي، څنګه ناسي؟ داسې ناسي، دا دوه خپې ودرولي او د لاسونه یې داسې نیولي. دا طریقه صحیح نه ده، بلکې صحیح حدیثونو کې دې نه منع راغلی ده. دا قسمه ناسته په خطبه کې په انسان کې سستی راولي او خوب ورولي انسان ته. په خطبه کې به داسې نه کښېني. یو خو دې ناستې نه منع ده، او دویمه ده چې ګوتې دې په ګوتو کې ورکړې او ته مانځه ته په انتظار یې ورسېدې به که نه. ها لږ ټیم پاتې دی، یو څو منټه، یو حدیث به ووایو. وعن ابي ذر رضي الله عنه، ابو ذر غفاري رضي الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. چې الله دا ډېر ناشنا روایت دی، الله بنده ته ډېر متوجه چې کله دا بنده په منځه کې ما لم يلتفت، چې څو پورې پکې دی اخوا دېخوا شوی نه، اخوا دېخوا کته، اخوا دېخوا سټ اړول. فاذا التفت انصرف عنه، کله چې مانځه کې د ده توجه خرابه شي او دی اخوا دېخوا ګوري او سټ اړی راړی، انصرف عنه، د الله توجه هم د ده نه ختمه شي. دا حدیث امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی، امام دارمي راوړی. سندن کمزور دی خو معنی صحیح ده. سندن دا حدیث دی کمزور دی او معنی صحیح ده. ګوره په منځه کې چې کله ستا توجه الله ته وي نو د الله توجه هم تا ته وي. ولې زمونږ د اکثر ملګري شکایت کې راشي وي مونځ راله خوند نه راکوي، ځکه چې د ده په منځه کې توجه چې دی هغه الله ته نه وي. نو چې توجه دې الله ته نه وي نو د الله توجه هم بیا تا ته نه وي، والعیاذ بالله. په منځه کې خپله توجه او خپل سوچ هغه د الله طرف ته ساته، الله به توجه تا ته ساتي. چې څه وی هغه به درله درکوي، چې څه چې غواړي هغه به درکوي، د مونځ به درله قبلوي. د هغې نه به د حدیث راوړی وعن انس رضی الله عنه، انس بن مالک وی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبر کړی وی یا انس، ای انسه اجعل بصرك حيث تسجد، په منځه کې خپل نظر په کوم ځای ساته، په کوم ځای چې سجده لګوي. رواه البیهقي، دا روایت امام بیهقي راوړی. نو سندن خو کمزوری دی، خو بعض علماء حسن کړی دی، نور شواهد او روایت شتي په دې معنی باندې، نو ځکه حسن دی. دې نه دا مسله ثابته شوه چې کله په منځه کې ولاړې نو نظر به کوم طرف ته ساتي، هغه به سجدې ته ساتي. ښه حدیثونو کې دو ځایونه راغلي دي چې په هغه ځای به نظر ساتي. یو د سجدې ځای ته به ګوري په منځه کې، او دویم امام ته ګوري مخامخ داسې. دا کتم جایز دي، امام ته کته څه دي جایز دي، او داسې نیغ کتم جایز دي. ما د مخکې ورځو کې چې د چا د یو عالم په تلاوت باندې لیکل کړي، یو عالم تلاوت کو او هغه د سیده کتو. نو نن سبا خو مفتیان ډېر شوي دي، دومره مفتیان دي، د نام نهاد او فیسبوک والا مفتیان، الله. او یو بل ته شیخ صاحب وایي، فیسبوک والا نه دي، لکه کوم پکې داسې دیني نصیحتونه ډېر کوي، دا نور ورته شیخ صاحب وایي. بیا چې بل څوک داسې لیکلو کې دیني یو څو یو، هغه ته هم بیا خلک شیخ صاحب وایي. نو چې هغه ته د شیخ صاحب وایي نو بیا به د چا پلار ریټینګ کړي، بده ورته وایي شیخ صاحب جزاک الله، هغه ورته بس دا چې زمونږ کار دی دین خدمت کول، او بل ورته راشي شیخ صاحب. ښه
دې کې داسې مې چې دا نوم یې چې کوم لیکلی په دې آی ډي باندې دا نوم یې خپل نه دومره مجهول العیني چې دا خو پرېږدي چې علم یې د کوم ځای نه کړی نوم یې پته نشتي او خلک ورته څه وایي شیخ صاحب نن سبا دا ټکی ډېر سپک شوی دی دا شیخ صاحب او مفتی صاحب او مولانا صاحب ما چې ته څوک ونه لیدو چې عام سړي ته یې ډاکټر صاحب ووایي ته چې ته څوک لیدلی یا انجینیر صاحب یا بل څه داسې پایلټ صاحب یا ساینسدان صاحب یا سیاستدان صاحب نه خو شیخ صاحب کدو کریله سړی وي هغه ته به شیخ صاحب وایي هته به مفتي صاحب وایي هته به مولانا صاحب وایي نو دومره ډېر شوي دي د فیسبوک د مفتیان چې په تیلې نه سر اوچتې لاندې دي پراته دي نو په ټکه په هغې باندې یو فیسبوکي مفتي رد وکړو دا څنګه مولا دی چې دی نیغ ګوري او سجدې ځي ته به وګوري او دی د مسلې نه خبر نه دی په منځه کې سیده کته دا څه دي جایز دي امام ته کته په منځه کې جایز دي را به شي حدیثونه انشاءالله دې باب کې دي پر روان درس کې به واورئ صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کتلي په منځه کې نو په منځه کې نیغ کته دا جایز دي په منځه کې د سجدې ځي ته به ګوري او چې کله په تحیات باندې کښېني نو بیا به کوم ځای ته ګوري بیا به دې ګوتې ته ګوري دې سره زموږ د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درس کې به دا باب پوره کوو باقي چې کوم حدیثونه دي هغه به بیانو او بیا د دې نه بعد ډېر فایدهمن باب دی باب السهو که یو سړی په منځه کې خطا شي نو څه به کوي دا ډېر فایدهمن باب دی او ډېرې فایدهمنې مسلې پکې دي بیا به د هغې نه بعد دغه باب شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين